قدرمنو سلامونه می قبول کړئ د پښتو مزاحیه لیجند اداکار اسماعیل شاهد په باره کې تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې په سوشل میډیا باندې د هغه باره کې هم داسې خبرونه شروع دي چې هغه وژل شوی دی یا مړ شوی دی. موږ د دې باره کې مکمل تفصیل راټول کړی دی چې دا خبر څومره حقیقت لري او دا خبر چا خور کړی و. که تاسو دا ویډیو وګورئ نو د ټول تفصیل نه خبر شئ. د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم که تاسو زموږ په چینل باندې نوی یئ، تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ضروري او تاسو د هر څه خبر وساتل شي. قدرمنو اسماعیل شاهد یو داسې نوم چې د مزاحیه او د فن د پښتو دنیا یو لوی نوم دی، ځکه چې د کله نه د پښتو ډرامې شروع شوي دي او په ټي وي باندې مزاحیه ډرامې چلیږي نو اسماعیل شاهد په هغه کې یو مین کردار کوي او اسماعیل شاهد چې څومره په ښه طریقې سره دغه مزاحیه انداز مخکې وړي نو بل څوک یې نشي وړلی. د هغه په باره کې څه داسې خبرونه شیر کېدل چې خلک وایي هغه مړ شوی دی. د دې نه وړاندې د نورو سندرغاړو، اداکارانو او د ډېرو اکټرانو په باره کې هم داسې خبرونه شیر شوي دي چې موږ د هغه معلومات هم کړي دي، تاسو سره مټول تفصیل شریک کړي دي. اوس چې د اسماعیل شاهد په باره کې دا خبر دی نو درنو دوستانو د باره کې هم موږ مکمل معلومات وکړل او چې کله مو دوی ته رسایي وکړله نو خبره داسې معلومه شوله چې داسې صحیح خبره نشته. اسماعیل شاهد روغ دی او جوړ دی او هغه په خپل ژوند کې، په خپل کار کې، په خپل فن کې مصروف دی او نه داسې خبره مخې ته راغلي. زه په دې حق باندې هغه خلکو ته وایم څوک چې داسې خبرونه جوړوي او د یو چا زړه ته تکلیف رسوي نو دا بالکل ښه خبره نه ده، ځکه چې د یو چا زړه ته تکلیف رسول نه دي پکار. خو بل خو اسماعیل شاهد خو یو داسې اداکار دی چې د پښتو د پاره او د مزاحیه او د فن د پاره ډیر عمر کار کړی، خلک یې خندولي دي او د خلکو په مخونو یې خندا راوستې ده. نو داسې نه ده پکار چې تاسو هغه پسې داسې ډرامې جوړ کړئ، داسې خبرونه ورپسې جوړ کړئ چې د هغه زړه ته پرې تکلیف ورسي. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ خپل نظر سره ضرور کمنټ کې شریک کړئ. که غواړئ په آینده کې تاسو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو، خبرونو او معلوماتو خبرو ساتل شئ نو ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو سره به زموږ هر راتلونکي ویډیو او خبر تاسو ته په وخت